صحیح ده انشاءالله زه به د تراب صاحب د بیتونو نه پیل وکړم په خیر سره چې زما خپل راشي او ما ته ګوت څنډنه کوي وخت به په خپله فیصله د دې حالاتو وکړي او زما خپل راشي او ما ته ګوت څنډنه کوي وخت به په خپله فیصله د دې حالاتو وکړي او زما پیغام رمې ته نه شپانه ته ورسوئ زما پیغام رمې ته نه شپانه ته ورسوئ لیوان به راشي بیا به تول د کم او زیاتو وکړي او زه یم که زما پیر وي لاس راواچوه سیلاب یوړمه که زما پیر وي لاس راواچوه سیلاب یوړمه زما پوښتنه دې په خپلو کراماتو وکړي او پیر که زما غوندې بې پیره شو نو څه به کوي ناصري صاحب پیر که زما غوندې بې پیره شو نو څه به کوي نه به سرپه په دم دوا او تعویزاتو وکړي او زه ویم شفا ده او دوا د خوندور خواړه دي نور د پوښتنه د مچیو نه د شاتو وکړي زه یم شفا ده او دوا د خوندور خواړه دي نور د پوښتنه د مچیو نه د شاتو وکړي او په زړه زنه د رنجو خال سړی څه ووایي سړی به څه ست او سلا د مشروباتو وکړي ډېره مننه خپل بس یو غزل په زړه زنه د رنجو خال سړی څه ووایي سړی به څه ست او سلا د مشروباتو وکړي دا تراب صاحب بیتونه الله دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ هم ګرځېدلي وي چې کوم ایمان یې د خپل چم مسجد ته نشي وړلی هغه ایمان به نو جنت له سړی څنګه بوځي د عقیدې سره اعمال ذکر اذکار چې نه وي اقرار د ژبې به خلوت له سړی څنګه بوځي او چې علم ډېر لري عمل یې وي نیمګړی پاتې داسې ملانو امامت له سړی څنګه بوځي او د دین احکام په ځان منل او فکر دا په کار دی بل مسلمان رور عبادت له سړی څنګه بوځي او که سړیتوب له رسېدل غواړي په دین ولاړ شه په غیر تګ به انسانیت له سړی څنګه بوځي د رب کامله بندگی استقامت وربخي شیطان لعین به بیا غفلت له سړی څنګه بوځي او ودانوال خاني ګرځي او خیاران لټوي تا لیونی او ضمانت له سړی څنګه بوځي ډېره مننه ستاسو توجه مو که غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي پته د لومړي مکرویانو وروستی تمځای د سمټ خانې 3 لارۍ مقبل مارکیټ د طلایي دروازې ښوونیز مرکز د اړیکې شمیره 0 واویا شپږ څلوېښت اته څلوېښت 109